سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول به ښه یي. د عمان په اړه یوه نوې ویډیو چې په دې ویډیو کې به د کار روزګار په اړه خبرې وکړو. زه چې دلته څومره وګرځېدم څومره مې معلومات وکړل څومره مې خلکو سره خبرې وکړلې. دلته تر ټولو ښه کارونه چې دي کوم هغه د انډین خلکو دي. د هند کوم خلک چې دي یا خو هغه خلک دي چې هغه یې راغلي دلته خپل کاروبارونه جوړ کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، ډېر غټ کاروبارونه لري. د هغې نه علاوه چې د هند څومره خلک دي یا دلته په کمپنیو کې کار کوي ډېر ښه وظیفې لري. او د هغې نه وروسته چې کوم خلک دي نو هغه بیا اکثریت یې په لیبر ویزو باندې راغلي دي، د کار په ویزو باندې او کارونه کوي، په مالونو کې کارونه کوي، په شرکتونو کمپنیو کې کارونه کوي، په رستورانټونو کې کارونه کوي، نور مختلف دغه کوي، خو ټول په د وظیفو یا د کار په ویزو باندې راغلي دي او داسې مزدورۍ یا داسې دغه کې بیا ونیوي. بیا د هغې نه وروسته چې کوم خلک دي پاکستان خلک دي چې پاکستانیان هم اکثریت چې دی هغه یا دلته په کمپنیو کې شرکتونو کې کارونه کوي یا وظیفې کوي، هوټلونه لري ډېر زیاتې پاکستانیان چې دي خپل رستورانټونه لري، په هغې کې سره ټول پاکستانیان کار کوي او نور هم چې دی په مالونو کې هم دي، په مختلفو ځایونو کې وظیفې کوي. بنګالیان او سریلنکایان چې دي نو هغوی بیا بنګالیان خو بیخي یو کار باندې مصرفانه کوي، هر کار کې لګیایي. اکثریت دا دوکانونه هم لري په مختلفو ځایونو کې. سریلنکایان هم همداسې دي، اکثریت یې په لیبر ویزو باندې راغلي دي، وظیفې کوي په رستورانټونو کې او په یو ځای په بل ځای کې. پښتانه چې بیا کوم دي د کوزې پښتونخوا یا د پاکستان پاسپورټونه چې لري، ځینې پکې داسې دي چې ډېر کم خلک داسې دي چې هغې دلته خپل کاروبارونه لري، په مختلفو ځایونو کې کارونه کوي او یا رستورانټ لري یا د موټرو د خرڅولو اخیستلو کار کوي یا بل داسې کوم کار کوي. خو اکثریت بیا چې کوم دي نو هغه په لیبر ویزو باندې دلته دي او هغوی وظیفې خو ما چېرته داسې خاص ونه لیدل، خو مزدوریان یې کوي. دلته داسې ځای نشته دی چې هلته تاسې ورشئ وګورئ چې اکثریت پښتانه د سړکونو په غاړو باندې ولاړ دي د مزدورۍ لپاره او بس چې څوک ورته پیدا کېږي د ګنټې مزدوري، د 5 ګنټو، د ورځې، د یوې ورځې، د څو ورځې، نو هغه ټول هغوی ته ځي او دلته چې دی په ځان ته اطاقونه نیولي، یو اطاق کې 6 او 8 10 کسان چې دی اوسېږي. ما چې څومره کسانو سره خبرې وکړلې د میاشتې 1.5 نه واخله تر 200 پورې ریاله د میاشتې پیدا کوي. 200 ریاله شاوخوا عماني ریاله چې کوم دي هغه دا کسان دلته چې اوسېږي پیدا کوي. د هغې نه علاوه چې افغانان دي نو افغانان خو په لیبر ویزو باندې ما څوک ونه لیدل یا فکر کوم لیبر ویزې د افغانانو لپاره بیخي شته نه دی، یوازې انویسټر ویزې دي، تجارتي ویزې دي چې په هغې کې به دوی دلته خپل کار روزګار یا څه کاروبار به شروع کوي. بله ورځ ما یو کس ولیده د ننګرهارو، دلته په یو ځای کې تنور نوی خلاص کړی دی، یو 15 ورځې کېږي. نو هغه ویل چې شاوخوا د 3 میاشتو د ایډوانس کرایه سره شاوخوا 4,000 ریاله مصرف راغلی دی. نو افغانان چې کوم خلک په انویسټر تقریبا ټول په انویسټر ویزو راغلي دي او چې کوم کارونه کوي نو یا رستورانټونه جوړ کړي دي، رستورانټ باندې خرچه زیاته راځي، یا دغسې واړه تندورونه یو شی بل شی کړي دي او د هغې نه علاوه چې کوم کسان کار نه کوي نو هغوی بیا قلارې پراته دي، بس خوري څکي او په اطاقونه یې نیولي دي، بس په هغې کې دي. نو هغه که داسې یو کار مثلا تاسې هم راځئ دلته غواړئ چې دلته عمان ته راشئ نو د وظیفې په خیال خو مه راځئ، ځکه چې دغه انویسټر ویزه باندې خو تاسې بیا دلته وظیفه هم نه شئ کولی. نو د کاروبار په خیال باندې راشئ که پیسې لرئ حتما او دلته کاروبار شروع کولی شئ نو دغسې د تنور یا دغسې نور واړه کارونه چې دي هغه په 3,000 شاوخوا عماني ریال باندې چې دی تاسې کولی شئ دلته ځان ته یو کاروبار پرې جوړ کړئ. خو د هغې نه مخکې که تاسې داسې څه اراده لرئ نو هغې دپاره یو پوره معلومات، یو پوره ریسرچ پکار دی چې تاسې څه کار کول غواړئ او هغه کار دلته بیا څنګه کولی شئ، په کوم ځای کې کولی شئ. نو هغې دپاره باید چې دی لږ یو څه معلومات تاسو ولرئ، ځینو خلکو سره خبرې اترې وکړئ. ما مخکې ویډیو کې ویلي وو چې زه به دلته ځینو خلکو سره مرکې کوم، د کار روزګار په اړه، د ژوند په اړه باندې به ورسره خبرې کوم. زه خپل د خپلو لانجو کې لا منډې ترډې وم نو انشاءالله هغې باندې به هم کار کوو، خو دا ما غوښتل
چې هغه خلک او ملګري چې هغوی دلته د وظیفو یا د کارونو په اړه پوښتنې کوي، میسیجونه کوي، هغوی ته مې لنډ شانې معلومات ورکړم چې دلته پوه شي چې دلته څنګه کار کولی شي دوی. یوازې تجارت کولی شي او وظیفې چې د افغانان نشي کولی. کور مو ودان.